ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني وایي که له ټکنالوژۍ سره ځان بلد نه کړو له څلورم صنعتي انقلاب څخه به هم محروم شو. ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني وایي اول دویم دریم انقلابونه رانه تیر شولل، موږ باید څلورم صنعتي انقلاب له ځان نه محروم نه کړو. هغه پر طالبانو ډیر ټینګار هم کړی دی چې څلورم صنعتي انقلاب باید ولمانځل شي او موږ ترې باید محروم نه کړی شو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ولسمشر غني د ډیجیټلي حکومتولۍ ګټو په اړه د خپلو درسونو په لړ ویلي د ډیجیټلي کېدل د هیواد د چټک، ارزان او ضروري پرمختګ یوازینۍ لاره ده او په وینا یې افغانان باید ځانونه د مصنوعي ځیرکتیا په ګډون د دې برخې له ټولو نښتونو سره بلد کړي. ولسمشر غني وویل که په ډیجیټلي برخه کې بشري پانګه را جوړه شي د زده کړو او ښوونې د دودیز سیستم ته هم چې ډیر ګران او کله کله له لاس رسي بهر دی اړتیا نه پاتې کیږي او هر جومات، هره حجره یا بل ځای چې ماشومان پکې راټولیدلی شي په ښوونځي کې اوړي او د هیواد او نړۍ له ګوټ ګوټ څخه لایق ښوونکي له لرې واټنه لوست ورکولی شي. ښاغلي غني د دې مرکې په پای کې د معاصر افغانستان د جوړېدو 300مې کلیزې ته چې په 2040 کال کې را رسیږي اشاره وکړه او له هیوادوالو یې وغوښتل چې ورته چمتووالی له نوې ټکنالوژۍ سره چې څلورم صنعتي انقلاب یې بولي ونیسي. لومړی صنعتي انقلاب نامحروم و، دویم صنعتي انقلاب نامحروم و، دریم صنعتي انقلاب نامحروم و. که غواړي چې د 200 کالو جبریه وکړو باید څلورم صنعتي انقلاب باندې پانګونه وکړو، ورباندې پوه شو او د خپل خیر او د خدای رضا لپاره یې استعمال کړو. معنا دا ده چې وخت ضایع نه کړو. لومړیتوبونه باید واضح وي چې یو هوسا ژوند، خپلواک، متحد او یو افغانستان ولرو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو د الله په امان تر بیا خیر چارې.